های نو خو به دا کونسلری زه وګاټم چې درته دلته ویده مینا جوانا او مینا جوانا وچاشا سړه څه چل دی وچاشا وټ برېږدو نن وټ برېږدو حالا زر کوه د الیکشن دا بشن وګاټم او خبره واوره خط خو وغونده که نه او چیر په خپو که سره داسې څه سودا ګل یې سړه زر څه د الیکشن برېږدو زر څه ګوډې له خېجه ووټ وچوه و هغه مو نخ که خو ته یو دادو که چرګه غټه توره چرګه ښه نخ که هر زر څه نو وخت دی ګوړی د کوم د شابه ګوډه یې پرېږده ته ودرېږه ګوډې والا په غم کا کار چې شو ټلیفون مې ته وکړه های ودرېږه چېرته لوړې چېرته ورک شوې وټونه ښه نور کسون دی ساده به زه پرې شکا کې دې وړم څه هرتر خېجه هله زر کوه خېجه زر وخېجه روشه تمر زر کوه زر کوه اوستو چې زر کوه نو وخت دی ډېر نو وخت دی چې وټونو له برسېږو لږه یې د غروډ ماس له کوه وبې خرابه چې چیخه من کې پېټرول ورشئ بېته وچوو زېږه که نه های مې دا پر کور شه وپرېدو های مې خط یې په څټ غوستی او په څټ تېر غوستی دی دا څه کوې خط په څټ ما غونده خط سام وغونده په رشکا کې بدل که خو خط وغونده سای خط دې په څټ غوستی دی الله نو بس تا الیکشن ورباندې اتو سالې مو وګاټل کې او بیا نه بیا بسته کسا الله څه یې ورباندې وګاټل کې نو یو دی چې بله مې لوړ دی تړی ما شور کیا څنګه ښه جوړ یې بروبر یو څه شی کوې ته څنګه به لوړ یې اساسه به لوړم ملګري سره خبرې کولې ښه مړه و چې وټر ته وچوې وټونه برېږدو که نه یاره ناظم صاحب زه خو چاله وټ نه اچوم های چاله وټ نه اچوې موږ خو چام کور نه دی کړی مړه ته کورونه ډېر سړی دغه ګرې ونه مونږ نسه او یا شاروشه کور ده موږ خو تاسې خپل سړي یو چې تاسې لا کور نه کوو چاله به یې کوو ښه وټر ته بیخي وچوه توره غټه چرګه نخ کوو ښه که نه زه چاله وټ نه اچوم های دا 1000 روپۍ واخله او لوړ شه ښکلی وټر ته وچوه پوه شوې دا 1000 روپۍ په جوب کې دی ته یې خرچې شوې مړه دا کېږي په جوب کې شنخاتي خو ورته جوړ که نه شنخاتي یې نه یې جوړ هغه خلو یې ول که نیکه یې دی مووالی دی وروسته چې شنختي دی نه یې جوړ نو بیا چیله ودارې هلته چې بل کس وکسم بخیر جوړ ته ځه تکړه خوښ ول څنګه یې کومه مخر خوښه یې بس ولا سکول نه راخوښ الیکشن ټایم دی که نه که نه نو وټ ته چاله وچولو تا ته مو واچول نه مړه بس غوړه دا مې ورور دی او نخ که څه شی وه نخ یې کومې نه پټه توره چرګ نه که نه ترې او څو کسانې بوتلې وو ریشه ویا پیمون یې ویا 10 کسان مو بوتلي وو 10 کسان اره بس منم دی ډېر دی منم بیا مرته غوړه وځه ناصر صاحب خبره کوم جې قربان خبرې ډېرې سبا وګټې بیا د سینې بیا د ګوروم نه دی تاسې ورور دی د شپې په 10 بجې په 2 بجې و ها موږ د لوست نه نیوی شو شه دا کور درته وکړه دا خبره نه چې پراتو غوندې کې موږ خو ستا په خپلو کې یو ښه که نه ته لوست مې نه سه او شه دا کور کول دی نور کسان والا تا ورشه نور سالو شه الله دې اول په مو باندې وګاټل کی زه به د تاسې څارمنې وبوسم څارمنې به زه یې تاسې نه وبوسم عمره منډه ورباندې ناظم صاحب جوړه کړې وه چې کمیس مې الټا اچولی و یا کاټ نه یم راوغورځولم سبوی وختي څنګه شالی څه پوزیشن دی یو شونتې مقابله روانه وه اینه مړه بس ګټم یې ښه ډېر سره ویلوړ دی ورووته ودرګه پوښتنه ته کوم ښه څه بان که ښه وبیش هر چای به وشي غم مه کوه ښه بان که څنګه یې شاله څه وکړه ناظم صاحب وټ خو مې خوله چې واچولو اینه مړه بس جار مې کې او څه شي لاره ووالو په بالټي باندې مې خیرې وټ ووالو بالټي لاره ووالو ای تابو شې چې تابو وې چرګه مې ته یو دا کړې وه چرګه عمره منډه ورباندې جوړه کړې وه که نه چې ګوره وټ مې غلط واچولو ورکسته مړه یو مې روستی و په داره په خورو زورو ته چې چرګه و هغه بالټي له وټ واچولو ورکسته خلو یې د غار کچ بان کا کان شمخونه نوی خو امان شته خلو چې وګټله مړه موږ نه څوک دغه هلکان نشي ګټلی هڅه
وعلیکم سلام څنګه غلاس شو ورکیا ناظم صاحب مبارک شه بخیر باشه کېنه کلام خانه څنګه مړه ګټو به څنګه نه خلوی دا مالشه نه دلته د مونه څوک نشي ګټلی روپۍ لګولې دي ها السلام علیکم کېنه دلته کېنه یاره خلو چې داسې کاس راغلو که نه چې دا خو نخلو که غلط شي چې چرګ هم نخ کوه او دغه بالټي باندې ټاق بیر کړی دی صاحب یار سا ګڼېږو ښه څه څنګه غلط شوې ناظم صاحب ډېر دی مبارک ښه بس څه بیرې کېنه څه سو دا سړی یې مخکې مو کاټ هم غورځوي او چې بیا کله وټونه وګټي بیا دا حال وي چې سره خو قسم وي وي کیم څنګه دا دغه باندې چې مې اوس کو بلته کېنه اوسو څه بس مبارک شه تو سم ورکر مې راغلو سلام علیکم زنده باد ډېر مبارک شه ډېر دا مې ورکر بالکل چې کېنه دا ته ویلي وو که نه ګټن مې لس وټونه مې درلېږلو بالکل د مننه ډېر مبارک شه کېنه ناظم صاحب ما ویلو نن سبا به بیزیم ډېر زیات وي ای بس دا خلک مبارکېله روان دي کله یو ورسېدله موبایل یې پرتې بار کلونه راځي ای ټلیفون نخلو چې بهر نه مګرځي مبارک شه ډېر مبارک شه تو مبارک شه بس الله خوشحال که ناظم صاحب یو کار به در باندې واچوم یار څنګه کور الله خیر وکړي څه کور دی بیا د رور درته چې کوم دی پولیس کې بھرتي کړی وی تعلیم یې څومره کړی میټریک یې پس کړی دی میټریک میټریک یې پاس کړی دی په میټریکو باندې چې تا په پولیس کې کېږي دا خلک عجیبه دي ناظم صاحب انتا نه امید و مو تاندې دپاره جوړ کړي چې سبا مو منډې ترډې ته پکار الله به خیر کړي ته کاغذونه مولا راوړه کاغذونه یې راوړه الله به خیر کړي دا کار سره ته وکړه بالکل به ناظم صاحب تا ته پات بالکل څه کاغذونه یې مولا راوړه مخامخ دا خلک عجیبه دي اوس چې تاسې بارتي کم په فری کې نو زه به د خپلې پیسې بیا څنګه سر کوم دا خو ډېرې روپۍ وي بس څه چال وال به یې سره کوو نو